الله الرحمن الرحیم. زما ډېرو معززو قدرمنو د ننګرهار ولس غیرو مسلمانانو، زه د محترم شهید شیخ سردار والي صاحب د شهادت تعزیت ټولو ته وړاندې کوم. عزتمندو، د علماو شهادت دا د امت دپاره دا ستر مصیبت ده، ځکه چې د علماو شهادت دا په حقیقت کې د امت دپاره د هدایت د منارونو نړېدل دی. الله جل جلاله دې قدرمن شیخ صاحب ته جنتونه نصیب کړي. الله دې باقي زموږ او ستاسو دا وطن د هر ډول فتنو نه وساتي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو په دې وطن کې لکه څنګه چې اوس امن راغلی، دغه امن د مستحکم کړي. الله د مینه، ورورګاروي او محبت او وحدت ټینګ کړي. الله متعال دې زموږ او ستاسو باقي ټولو شیوخو ته د هغې حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد